د کمزورتیا ناروغي زړه چې دی په نورمال حالت کې دنده یا وظیفه یې دا ده چې کله د بدن نه د ټول بدن نه ناپاکه وینه راځي ښي زړه ته او د ښي زړه نه ځي چې دی په سږو ته او په سږو کې پاکیږي او بیا بعد د هغې نه چې دی بېرته چپ زړه ته راځي او د چپ زړه د لارې ټول بدن ته پمپ کیږي او د بدن ټولو غړو ته چې دی غذایي مواد او همدارنګه اکسیجن رسوي. کله چې زړه دغه دنده صحیح ترسره نه کړي نو دې ته د زړه د کمزورتیا ناروغي ویلی کېږي. د زړه د کمزورتیا لاملونه ډېر زیات دي. مهم لاملونه یې چې دي هغه د وینې لوړ فشار دی، هر هغه چا باندې چې د زړه حمله راغلې وي، همدارنګه د زړه د عضلې یا د غوښې میکروبي کېدل یا التهابي کېدل او همدارنګه د زړه غیر منظم حرکات، یعنی هغه ناروغي چې په هغې کې زړه غیر منظم ډول باندې حرکت کوي. نور علتونه یې هم شته چې هغه لکه مثال په هغې کې یعنې د زړه عضله ډبله یا پیړی شي، همدارنګه سیګرټ، شراب او نور مخدره موادو نه ګټه پورته کول، د زړه والونه صحیح کار نه کوي او یا چې دی د وینې کموالی او داسې نور ډېر علتونه لري. د زړه د کمزورتیا ناروغي چې ډېری په زړو خلکو کې وي، یعنې کله چې عمر د 70 نه پورته کېږي د 6 نه تر 7 پورې ناروغان په سلو کې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. کله چې عمر د 80 نه پورته کېږي بیا تقریبا تر 15 په سلو کې په دې باندې اخته کېږي او کله چې عمر د 90 نه جګېږي نو تقریبا تر 50 په سلو کې خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. د زړه د کمزورتیا ناروغي چې ده دا یعنې څو ډوله ده. خپله زړه چې دی 4 برخې لري. یوه برخه چې دی د چپ اړخ ده او دومه چې دی د ښي اړخ ده. په چپ اړخ کې چې دی یو دهلیز یا دالان او همدارنګه د زړه خېټه راځي. په ښي اړخ کې چې کوم دی هم یو دهلیز یا دالان او بل چې دی خېټه راځي. یا د چپ اړخ کمزوری وي یا ښي اړخ کمزوری وي او یا دواړه، یعنې 3 ډولونه لري د زړه د کمزورتیا ناروغي. خپله د زړه د کمزورتیا ناروغي چې ده یا په تیریدونکي شکل باندې وي او یا چې دی په تلپاتې شکل باندې وي. نښې نښانې د زړه د کمزورتیا د ناروغۍ چې دي دا 2 سترې نښې نښانې چې دي، یو یې چې دی ساه لنډي او دومې چې دی د پښو یا د لینګو پړسېدل، یعنې دا دواړه چې کوم دی د اوبو د راجمع کېدو په پایله کې رامنځته کېږي. زړه صحیح کار نه کوي، پمپ صحیح نه کوي، نو په بدن کې چې دی اوبه راجمع کېږي او هغه چې دی په لینګو پښو او همدارنګه په سږو کې، نو په دې وجه باندې ناروغ چې کله حرکت کوي یا په یو زینه باندې خیږي یا یو سخت کار کوي نو ستړی کېږي او یا چې دی په ناسته باندې هم ستړی کېږي چې ډېر په پرمختللي حالت کې وي. او همدارنګه کله دې لینګو ته په ګوته باندې زور ورکړي نو د ګوتې خاپ پې پاتې کېږي، یعنې دلته اوبه راجمع کېږي. او همداسې نورې لکه وچ ټوخی، د زړه د ضربان د ټکان زیاتېدل، همدارنګه د خېټې درد، زړه بدوالی، حافظه یې سم کار نه کوي، خوله کېږي ډېر او داسې نور ډېرې نښې نښانې لري. معلومه خبره ده چې درملنه او معلومول یې د ډاکټر سره صورت نیسي، یعنې تشخیص. چې کله هم ډاکټر ته سړی ورشي اول خو هغه نښې نښانې باید په ناروغ کې وګوري، بیا بعد د هغې نه معاینه کوي، د سږو معاینه کوي، د زړه معاینه کوي او بالاخر ناروغي چې دی تشخیصي. نوره طبي درملنه به د ډاکټر سره صورت نیسي. ناروغ باید خپل وزن کم کړي، یعنې باید هغه غذایي رژیم ونیسي. دوم دا دی چې باید په غذایي موادو کې ډېره مالګه استعمال نه کړي. دریم دا دی چې باید ډېر مایعات ونیسي، خپل اندازه باندې مایعات دي باید هغې نه اوبه باید ډېرې زیاتې ونیسي. څلورم دا چې باید د غوړو نه باید ډېره ګټه پورته نه کړي. او پنځم دا چې ناروغ باید خوځن پاتې شي، یعنې دا باید ځای په ځای یو ځای کې څه نه پلي. د زړه په کمزورۍ به بله ویډیو هم کوو، زموږ سره پاتې شئ.